د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو بخیر. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنځشنبه د وږي یا د سنبلې د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش په لړۍ کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه ځانګړې کمیټه وټاکل شوه. پروان کې د انسان تختونکو 3 کسیزه ډله ونیول شوه. او د بایدن اقرار نتنیاهو د اوربان لپاره کافی کار نه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. د کندوز د پوهنې ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یوه ښوونځي ته د ودانۍ جوړېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حزب الله مبشر رسنیو ته وویل چې د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ ښوونځي لپاره د ملګرو د ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په لګښت نوې ودانۍ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه چې یاد ښوونځي 8 درسي او 2 اداري خونې، 8 دیوال، د پاکو اوبو او نور اړین ملحقات لري. باید ویل شي چې د یادې ودانۍ په جوړېدو سره د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوه. د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش په لړۍ کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه ځانګړې کمیټه وټاکل شوه. د افغانستان اسلامي امارات د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د حکم پر بنسټ د برېښنايي پیژندپاڼو په ویش کې د اسانتیاو برابرولو او د چارو د هر اړخیز ښه والي په موخه ځانګړې کمیټه وټاکل شوه. ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد کمیټه به د ریاست الوزرا د دفتر عمومي ریاست د مرستیال مفتی سید احمد مستقیم په مشرۍ چې د بیلابیلو وزارتونو اسانتیاو هر یو مولوي عبدالکبیر فاتح، مفتی نور الله ربی، مولوي عبدالاحد طیب او عیسائی او معلوماتو ملي ادارې 2 تن لوړپوړي مسؤلین یې غړي دي. د برېښنايي پیژندپاڼو په ویش کې د ګڼې ګوڼې د کمښت، د لازمو اسانتیاو برابرولو او د پیژندپاڼو د ټول بهیر په اړه د خپلو څېړنو او موندنو راپور د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې کوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې اسلامي امارات هیوادوالو ته د برېښنايي پیژندپاڼو د اسانه ترلاسه کولو په موخه د جدي اقداماتو او لازمو اسانتیاو د برابرولو هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د رئیس الوزرا په لارښوونه ځانګړي پلاوي د پاسپورټونو د ویش د نوي مرکزونو په جوړولو سره ګڼه ګوڼه کم او په هغه برخه کې هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړې وې. پروان کې د انسان تختونکو 3 کسیزه ډله ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت په پروان ولایت کې د انسان تختونکو د 3 کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پروان امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو هغه 3 سړي تختونکي نیولې چې څو ځله یې هیوادوال تختول او وهلې ټکولي وو چې د خوشي کېدو په بدل کې به له کورنیو د پیسو غوښتنه کوله.
خانې زیاته کړه چې د غلو یا د ډلې څه وخت مخکې له یو بېوزلې کورنۍ د زوی د خوشي کېدو په بدل کې 10,000 امریکایي ډالر اخیستي وو. د سرچینې په خبره نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کړی او دوسیه باید تر بشپړېدو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.